زمونږ نانۍ ویډیو به دغه کتاب یعنی د زیر اوسه چې نظامی مارشال لیکلی ده د خلاصې په اړه اوسېږي. دغه کتاب د څه په اړه دی، د څه په اړه خبرې کړي دي. ویل کتاب په لومړیو کې ټول په دې باندې غږېدلی دی چې ناهیلی کېږئ مه په ژوند کې. همیشه انسان باید هیله مند اوسېږي، ځکه کله د یو انسان هیله له منځه لاړه شي نو بیا ژوند سختېږي. شاهرخ خان په یو فلم کې یو ډایلاګ ویلی دی، وایي انسان د خوړو نه غیر 4 ورځې ژوند کولی شي، د اوبو نه غیر امکان شته 2 ورځې ژوند وکولی شي، خو د هیلې نه غیر 5 ثانیې هم ژوندی نشي پاتې کېدلی. نو په ژوند کې هیله ډېره زیاته مهمه ده. راځئ چې په دې کتاب کې وغږېږو چې په نورو کومو موضوعاتو باندې خبرې شوي دي. په لومړیو کې په کتاب باندې په دې بحث شوی ده چې که په ژوند کې ناکامه یاست یا د ناکامۍ په وړاندې روان یاست یا په مشکلاتو کې یاست، خلک مه ملامتوئ، بلکې ځان ملامت کړئ، درس ترې واخلئ او هیلهمند اوسېږئ، مخکې لاړ شئ. په ژوند کې خلک د رقم خلکو سره مخامخ کېږي. امکان دی ولري ښه خلک اوسېږي، امکان دی ولري بد خلک اوسېږي، امکان دی ولري داسې خلک وي چې ستاسو وده غواړي، داسې خلک هم شته چې ستاسو پرمختګ نه غواړي. هغوی چې ستاسو پرمختګ نه غواړي له نظر یې وغورځوئ، هغوی چې ستاسو پرمختګ غواړي اهمیت ورکړئ او ورسره یو ځای شئ او مخې ته تګ وکړئ. ورپسې مهم درس چې په دې کتاب کې شته دی هغه دا دی چې په ژوند کې تغییر یا چینج ډېر زیات مهم دی. له تغییر څخه مه ویرېږئ. هغه انګلیش کې چې وایي چې چینج از د سالټ اف لایف، د ژوند مالګه چې ده تغییر یا بدلون دی. چې بدلون را نشي ژوند خسته کونه کېږي، چې بدلون را نشي د ژوند نه به خوند وانخلئ. نو که بدلون راته سختۍ سره مخامخ کېدی، مطمئن اوسېږئ چې دغه سختي تاسو لا وخیارولی شي او لا مو کامیابولی شي. نو خفه کېږئ مه که تغییر یا سختي راځي، مایوسه کېږئ مه او هیله له لاسه مه ورکوئ. ورپسې په دې باندې خبرې شوي دي چې فکر وکړه، خپل ذهنیت نه دې استفاده وکړه. خو یوازې ذهنیت کافي نه دی. ذهنیت کم ایډیا کم نظر دی چې رامنځته کړ هغه ولیکه، په هغې باندې اقدام وکړه. که ته څومره هم د بایسکل په اړه په کتاب کې ریډینګ یا لوست وکړې، ته بایسکل نشي زده کولی تر څو چې ته عملاً بایسکل ته پورته نشي او هغه په عملي بڼه زده نه کړې. نو عمل مهم دی. ورپسې په دې موضوع باندې خبرې شوي دي چې په ژوند کې مو که د امکاناتو نشتوالی نه وي ناهیلی کېږه مه. تکړه خلک هغه دي چې کله چې د دوی په ژوند کې نشتوالی اوسېږي یا امکانات نه لري، هغوی هغه امکانات خلق کړي، رامنځته یې کړي په خپل نظریاتو باندې. ضرور که امکانات رامنځته کوي، خپلوان ملګري دوستان به دې ملاتړ کوي، نو استفاده ترې وکړئ. هغه خلک چې شاوخوا مو دي چې نن ستاسو ملاتړ وکړي، چې دا خلک بیا په کار نه راځي، بیا هېڅ تاسو فایده نه کوي. تاسو د هغوی ملاتړ وکړئ، هغوی به ستاسو ملاتړ وکړي، یو ځای کولی شئ کامیابۍ ته ورسېږئ. دغه کتاب په دغه موضوعاتو باندې ټول غږېدلی. غټ کتاب نه، تقریبا ټول اویا مخه دی.